او منګ ژوندي مسلمانان په ځمکه وردن کړي دي. منګ نه تنګ دي، زمنګ د جبې نه تنګ دي او زمنګ د لاسونو نه تنګ دي. انسان مړ کېږي ګوره کردار نه مړ کېږي. ښکلی کردار او ښکلې زندګي دا څه حالات دي او دا فراډ او دوکې او فریبونه او څه به کېږي. دې دپاره الله یو ورځ مقرر کړې ده. داسې نه ده چې ته به ټوله شپه په موبایل کې بدنظري کې، داسې نه ده ته به ګناه کې، تپوس کولو والا نشته. یو ورځ داسې مقرر ده چې تپوس به کېږي. یو ورځ داسې مقرر ده ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. یو ورځ داسې مقرر ده یوم نسير الجبال وترى الارض بارزه. یو ورځ داسې مقرر ده وحشرناهم. یو ورځ داسې مقرر ده لقد احصاهم وعدهم عدا. یو ورځ داسې مقرر ده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یو ورځ داسې مقرر ده ثم الیه ترجعون. تاسو به خپل رب ته مخامخ شئ. رب کائنات به ستاسو نه تپوس کوي. دا د ژبې غیبتونه، دا تهمتونه تپوس به کېږي. دا د سترګو سرکشي، دا د نظرونو بې حیایي او فحاشي او دا د سترګو خیانت تپوس به کېږي. دا د لاسونو ظلم او انتها تپوس به کېږي. دا د خپو غلطو مجلسونو ته تلل تپوس به کېږي. دا د دل و دماغ غلط سوچونه، فحش خیالات تپوس به کېږي. تپوس به کېږي. مال دې کوم ځای کې وګټه، کوم ځای کې دې خرچ کو، تپوس به کېږي. ځواني مې درکړې وه، کوم ځای کې دې خرچ کړه، تپوس به کېږي. که ته سرتور سر کولاو مخ بازار کې ګرځې ای خورې د دې حیا تپوس به کېږي. د پردي دکاندار مخې ته ناست دی، د 2 روپو د خاطره دی خپل عزت نیلام که، تپوس به کېږي. که په سټیجونو باندې ناچ ګانا ده تپوس به کېږي. که د زوی واده دی په هغې کې د فحاشۍ د ګانو بجانو پروګرام دی تپوس به کېږي. که اعلانیه مسلمان لګیا دی د خپل پیغمبر د پیغمبر د دین خلاف، د اسلام خلاف، د شریعت خلاف، د قرآن خلاف ژوند تیری لګیا دی تپوس به کېږي. که څوک سود کې اخته دی تپوس به کېږي. که څوک ظلم کې اخته دی تپوس به کېږي. که څوک ګناه کوي په ګناه باندې فخر کوي لګیا دی، د رب غصې ته چیلنج کوي، دعوت کوي لګیا دی تپوس به کېږي. یو ورځ داسې ده الیوم نختم علی افواههم. دا ژبه به خبرې نشي کولی وتکلمنا ایدیهم. لاسونه به خبرې کوي تپوس به کېږي. وتشهد ارجلهم پښې به ګواهي کوي تپوس به کېږي. تپوس به کېږي. داسې سخته ورځ سبا بله ورځ موږ پسې را روانه ده. اوده دی او داسې اوده دی د ډرامې او د فلم ایکټینګ ته جاړي او د قرآن دردونه نه محسوسوي. یو سړي میله کې په چا باندې غوا خرڅه کړه چې هغه روپۍ وشمارلې. باباجي و نظر یې کمزوری و چې هغه روپۍ وشمارلې او ویې کتلې نو هغه روپۍ جعلي وې. سړی دوکه کو. هوښیار سړی موږ هغه چا ته وایو چې وانې ښه ډېرې کوي. هلکه ډېر هوښیار دی، برباد دی. الله به په ورځ د حشر وایي راوړه هغه مال چې ده نه دی والی دی، راوړه هغه مال چې ده نه دی وهلی دی، حرام دی خوړلي راوړه. دی به وایي ما سره خو نشته. الله به وایي ورشه د جهنم په ویښ کې پروت دی، راواخله ښه. دی به روان شي، دی به روان شي ښه او فرشتې به ورپسې 70 سال به لاندې کوزېږي، روا به اخلي، بیا به ترې وغورځېږي، بیا به پسې روان شي. دا لمبې به ورله مخ سوځوي ښه، جړاګانې به سخت وي، تکلیف به ښه. الله خپل حق معاف کولی شي. حقوق العباد تر هغې پورې د بنده حق نه معاف کېږي چې هغې بنده ته نه یې معاف کړی. هېڅ پته نه لګي د مرګ او د ژوند. ګاډي کې به روان یې او ګیر به دې بدل کړی او خپه به دې په دغه باندې پرته یي په ایکسلیټر باندې او ملک الموت به راشي. الموت یاتی بغتتن.
دونه دې نه پرېږدي چې د ګاډي نه دا ګیرونه لږ راکم کې او سیډ اشاره بله کې او لږ سیډ ته شي دونه دې نه پرېږدي په منبر به ناست او لاندې به رالړه شي د بادشاهۍ په تخت به ناست او لاندې به رالړه شي راوبه غورځېږي څوک د خاورې رو پورته کې تخت ورکړي کله کله د تاجدار خاورې په سر شي او د چا خوښېږي نه چې کومه جوړه واغوندم څوک په کفن پسې حیرانه په تختو پراته دي